لکه ته وځه 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 الله سړی سړی ونیسه یې دا کا سړی نو ما دې کړی څوک راځي له ودرېږي نو ته خو دوکان نه در باندې خرڅو صحیح ده بیخي صحیح ده صحیح ده بیخي صحیح ده جامې وینم مګر مړه دې کې یاره وروره خو وروسته موږ د مرکه وکړو خو بیا وروسته راشه که نه وروسته به جامې هم درکړو هر څه به ته درکړو وروره مرکه کوو د مرکه ختمه شي وروره ته بیا راشه شکه نه په خبره نه پوهېږې ته که خیر ده وروره ته که ته په خبر نه پوهېږې داسې وځه که نه په خبر پوه شه بار بار درته وایو بیا را روانې ژوند څنګه ښه روان یاره ته ونه خبرې چې د ژوند ښه روان دی یاره دا خبره کوي که نه شکر ده ښه چلیږي پاکستان کاروبار شته دی یاره ته پرېږده صحیح ده بیخي صحیح ده روانه ده لږ باد کې وروره کمره لګېدلې ده وروسته راسه خفه نه سې دا باسه بار یې وه روانه ده که نه بار زما وطنه د یوټیوب چینل ډیرو زیاتو خوږو مینوالو سلامونه جوړ په خیر هیله ده چې ښه به اوسئ او ورځې او شپې به در باندې په خیر او خوشحالۍ سره تېرېږي مینوالو راغلي یو کوزې پښتونخوا پاکستان ته او بیا په پاکستان کې راغلي یو کوم ځای ته کوهاټ ته راغلي یو دلته به بېلابېلو خلکو سره راته پرنګ برابرو خوندورې خپرونې به درته کوو نو هیله ده تاسو موږ سره پاتې شئ او دغه په زړه پورې خپرونې څخه خوند واخلئ دا چې ما سره مې نور ملګري نشته دی او زه اوس فعلا دلته پاکستان کې یم نو هغوی راتګ نه کېدلو نو ښه مې وګڼله چې دلته یو ښایسته او خوندور پرنګ تاسو ته برابر کړو نو زه به خپرونه دا ملګری به چې دی خپرونه مخ ته وړي او زه به ورسره څنګه کوم مزاحمت کوم نو دا ملګری چې دی هدایت الله راز صاحب نومیږي نو راز صاحب ته ستړی مه شئ جوړ په خیر هیله ده چې ښه اوسي سلامونه او نیکې هیلې ستاسو د زما وطن د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته هیلهمند یم چې ټول ورک روغ جوړ خوشحاله اوسئ او سمیم صاحب په خیر راغلی ډېره مننه هر کله راشئ خدای دې آباد لره خیر وي نو خپرونه به دلته جوړو سمیم صاحب راغلی له افغانستان نه دلته کوزې پښتونخوا ته راغلی بیا دلته زمونږ ځي ته چا خبره راغلی ده نو دلته خپرونه جوړو سمیم صاحب او ستړی مه شي ډېره مننه قدرمن شي له تا ډېره زیاته مننه او هیله ده چې بس موږ سره تنګ شوي نه اوسي تاسو له میلمه پالنې ډېره زیاته مننه آباد اوسئ واقعا چې کوم ځای کې زموږ هیوادوال وي نو هغوی ځانګړې مینه ورکوي هغه چاته چې هغه ورته راشي مېلمه شي ورسره کور مدان آباد اوسي دا چې زموږ نه خبرې زیاتې نه شي نو انشاءالله چې تاسو به خوندور پرنګ برابرو دا ملګری به نن د سراج الدین پژواک صاحب په ځای باندې دا به ویندوي کوي او زه به سره زه نیولی هم نه شو پژواک صاحب خو به ډېر محترم سړی دی او موږ خپرونه یې ګورو او زه خپله مینوال یم خپرونه یې ګورم نو د هغې ځای خو نه شو نیولی او خپل کوشش وکړو دا چې لومړی ځل دی نو که څه کمی پیسې راځي نو هغه د ټولو لیدونکو نه بخښنه غواړم خیر وسي نه انشاءالله کوی شي هر څه کولی شي بس موږ در باندې اعتماد لرو نو مینوالو دا چې خبرې رانه اوږدې نه شي ورځو ډایرکټ خپرونه پیل کوو او هیله ده خپرونې نه ځانګړی خوند واخلئ د دغې خپرونې کوربه زه مشفق الله صمیم یم خو خیال کوه خیال به کوو خلک دې وهي ګوره والله چې اوس ځان دې چورت کې زم یم داسې نه چې افغانستان کې افغانان دي که نه خو دا افغانانو د بل رقم مجاز دی افغانانو څوک دې ونه وایي نه خو ته به راسره یې ته به مېلمه یې چې خفه نه شي نه بس ته چې راسره یې انشاءالله چې بس هر څه کېږي ښه خپرونه پیل کوو ورځو خپرونه راسره تعقیب ووینئ او خوند دې واخلئ
علیکم. بیا هم ستړي مشي مینوالو. دلته نو کوهاټ کې وو او کوهاټ کې بیا د افغان مهاجرینو نمبر 2 کیمپ کې وو. دلته یو دکان ته راغلي وو د پیسو دکان دی یا موبایلو سامانو دکان دی. دکاندار سره خبرې کوو د ده په ژوند او د ده په دکاندارۍ باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورخی څنګه یې وروره ښه یې؟ خیر ده الحمدلله. ته خپله ښه یې؟ نوم مبارک دی؟ رحیم ګل. رحیم ګل خانه څنګه یې؟ شکر ده الحمدلله. کرایي ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره خیر اوسه. هغه خپرونه روانه ده، کمره لګېدلې ده. زه تاسو مرکه کوو د ورور سره. ښه رحیم ګل خان ژوند څنګه روان؟ شکر ده الحمدلله. کاروبار الحمدلله. تا ته څه کاروبار یې ښه که خراب یې کوي او که نه یې څه مړه پرېږده یاره. دا څوک دی؟ ته لږ وروره غلی ودرېږه. ای وروره څوک یې ته غلی ودرېږه. هغه مرکه کوو. ګورې داسې یو څوک یم که نه یاره. دا کمرې مخې ته راځې وروره. دا مرکه کوو. ښه صحیح ده. کاروبار ښه روان دی؟ الحمدلله شکر ده الله راضي. رحیم خان افغانستان راضي شي پوه شوي. افغانستان کې سروبي ولسوالۍ. او د هغې ځای نه کډه ویوړو دغه ته چمتلې ده. ولکه انټرویو روانه ده لږ بات کې وروره کمره لګېدلې ده. وروسته راسه خفه نه سې. دا وباسه بار یې ووایه. روانه ده که نه بار دا څوک دی؟ ولا زینب ده نو څو ده خو راغی چې خپله خپله کې څو ده. وروره لږ صبر وکړه. دا مرکه کوو که نه. افغانستان سروبي ولسوالۍ. دلته ژوند څنګه دی په دې کیمپ کې د افغان مهاجرینو؟ څنګه ژوند روان؟ الحمدلله ښه ده شکر ده. او کاروبار مو څنګه دی؟ شکر ده الحمدلله الله راضي. زده کړې دې کړي؟ هغه میټریکه پورې یې وکړې. میټریک یې وکړې بیا نورې پرېښودې. یاره ما میټریکه پورې کړي یم اول سیمې تا کار پکې شوی ده. ته څوک یې؟ ما څه کار نشته خاص دا خبره هسې ما فکر ته راغله. ته ولې ځواب ورکړې؟ ده سره وغږېږه زه وکېنم. وروره ته دا پرېږده. زده کړې هم نشي کولی. یوه خبره ده یاره زه که وایشم نیسم کوي تا کار شته ورکړو. نه ما کار خو نشته نه شي کولی ځکه چې دا څوک ده؟ باډۍ نه غټې ځکه زده کړې نشي کولی. نه ما دا سره وباسه غازي که نه یاره. ته لږ بار استاد خفه کېږي. دا استاد ډسټرب کوه مه که نه. مرکه دې خرابه کړه. ټوله په دې مرکې دې په دې مرکې دې پوه نه کړلو. دا څه ووایم؟ مرکه به خرابه یې کړله وروره. ښه زده کړو په اړه مې پوښتنه کوم. زړه کې دې څومره کړي؟ شپږم سن بابا. نور پاتې؟ نور پاتې. ولې پاتې؟ بس خپل کور ماحول ته هم ګورې کورنۍ ته هم ګورې. مشکل داسې راغله چې کاروبار ته ووتو مزدورۍ ته لاړو. مزدورۍ ته والا کته وزا مرکه دې خرابه کړه شي. وزا بار راځي. دا مېلمانه راغلي دوی مرکه کوي او دا بار راپوسي. څه رقم سړی دی؟ مرکه دې ټوله خرابه کړه. رحیم ګل خان مرکه یې ټوله خرابه کړله. پوه نه کړو په رحیم. خپرونه ختموو پرې نه ښودلو مرکې باندې. پوه نه کړو څه پیغام دی او په آخر کې څه پیغام لري موږ لیدونکو؟ بس پیغام یې دا دی که نه چې مړه بار راځي. تاسو ډېره ښې خبرې ته اشاره وکړله. پیغام درنه اورو. پیغام په مرکې پوه نه کړو. دا څه رقم خلک دي؟ پیغام بس دغه پیغام دی ما ټول افغانانو ورونو ته څوک دلته اوسېږي بر اوسېږي بس الله تعالی هر دلته یې هلته الله تعالی دې خوشحال لري. بس ښه پیغام دغه ښه خبره دغه د خپلو کې یو بل سره په مینه خبرې وکړي یو بل سره ښه اخلاقو باندې وغږېږي. نو دغه پیغام ده. بس خپل کور ته دې وګوري خپل کاروبار دی کې د نشو مشو نه د لاس واخلي. نشو مشو کې سستانه خو نن سبا خو زه په خپله پاکستان کوارټ کې اوسېږم خو خبر یم چې افغانستان کې نشې ډېرې زیاتې سوي دي. ولکه مه ډسټرب کوه دا خلک که نه. ولکه زه کډه وړم که جوړم تا کار سته. څه رقم سړی دی؟ مرکې به دا څوک دی؟ ښه سمیم صاحب خپرونه ختمو. راشه سمیم صاحب. مشفق الله سمیم زموږ ملګری دی. نه نه دی موږ سره راغلی. سړی ما خطرناک راځه. څه نه وایي راشه افغانستان خفه شوي نه دي.
زه خو یاره د افغانستان راغلی یم اول وای چې دا ما سره ده پړونه جوړو داسې پرنګ پړونه جوړو خو ما خو ځان غلی کړ دا ما وپېژانده خو ته مې ونه پېژانده یا کیمرمن مې وپېژانده زما وطن په نوم باندې پیج ده یوټیوب چینل ده تا خو پیژندلې خو د ملګري ولې تاسو خو ما سره پرنګ وکړه بیا زما خاطر ما څه خبر نوم دا ما سره ناستو مرګره به راغله ده د فیصل آباد نه اوسېږي دلته کاروبار فیصل آباد کې دا راغلی ولا غزي نه خو د مزه کو نه ویلې ما ځان غلی کړ چې یاره پرېدا چې دا خبرونه وشي وهله پدې دا کار د ورانو کنه یار بس خطر ما ولې وچو کلک دی بس دا څه غوسه لري څه خوري څه سکیر درېړو الله ما بل خوشاله اوسې کوره مدان تاسو نه ډیره زیاته مننه خدای دې تابال لري غټه حوصله دې وکړه چون چې زموږ خبرونه دې لیدلې وا خو ما ته دیال ونه کې چې تاسو خبرونه زه تعقیبوم حل پدې نه کوم بس هغه حل مې کړو بس دا ته خندل ما هم خندل زه ډیره مننه تاسو نه یو جهان مننه خدای ما بار لره دا خبرونه نشر کو کنه شو نشر کوي نشر کوم صحیح ده بس سلام خوشاله ډیره مهرباني دلته یو بل دکاندار تر راغلی او د جوس او نوشابو دکان دی د سره خبرې کوو د په ژوند او د په دکانداري او د په کاروبار باندې السلام علیکم وعلیکم السلام خیر څنګه یې نوم دې څه دی ورور نوم مې زبیر ده زبیر خان څنګه ژوند څنګه شکر ده خطه بس کاروبار هم روان دي خزر ډیر ښه مکتب دې لوست او ما کوه السلام علیکم ورشه السلام علیکم دا سره کنسل هغه کمره اورورا بابا سره هغه کمره لګیدله کمره نو تاسو ګوره ما چې آل د کمره روانه ده آل ته نه ګورې ته نه ګورې دلته غره روانه ده خپرونه ته د سیده روانې دا سره کم سړی ده دا سوس ما کوي مکتب دې لوستی ورور او مختار مې لوستی سوم صنف پورې 12 پورې 12 صنف پورې نور مخې ته څه اراده شته نه او ان شاء الله اراده خو مشته ما کا ورور کنه دماغ خو خراب لري څه تاسو مړه پیسې در کوم میرا اورورا مرکه روانه ده د خبرونه نه مرکه ختمه شي بیا راشه صحیح ده ورور مرزه سړی ده مرکه ها نور څه ته د اراده شته مخکې ان شاء الله اراده خو افغانستان ته شته چې تعلیم وکړو مخکې لاړ شو پکې د کوم په هنځ د اراده شته تپ ته ها تپ ته ما ودرېګا ځه بیا را نشو ورور مرکه کوم مرکه روانه ده ورور تل ته سیر ته ودرېږه بیا به وروسته راشي وبدرېږي خطب ته دې د خیر او ان شاء الله بس الله دې وکړي چې ورسېږي ورته د خیر یو ښه ډاکټر درنه جوړ شي کاروبار څنګه روان کاروبار ښه روان دی شکر ده خاصه دکانداري مکانداري کېږي او دکانداري ښه ده بس ریزه کم پکې روان ده دلته ها څومره به کاروبار به کېږي د ورځې اور دغه څوک دی د الله رې کې دغه مرکه کوو وروره بیا وروسته دا څه کوي وروره دا کمره لګېدلې مرکه کوو دلته وروره هغه دلته ښکاري نه مرکه کوو د مرکې ته هم خو پرېږده
ها کاروبار ښه دی د خیر شکر الحمدلله ښه ده اوف وا وروره دغه مرکې ته پرېږده دغه سړی څوک دی دغه سړی مرکه روانه ده وروره مرکه کمره لګېدلې دا کمره ګورې نه نو ما دې کړی څوک راځي له ودرېږي نو ته دکان نه در باندې خرڅوم بیا خامي چې جنانه ما ته بیا جوس بچا باندې نه در باندې خرڅوم ځه تا سره کم سړی دی وروره مرکه روانه ده کمره لګېدلې وروره مرکه کو دا مو نه پرېږدي ما خامي چې بچا باندې جوس خرڅ کړم بیا نه خرڅوم پتا ځه او ما نه خرڅ زه وروره لاړ شه څه ګناه کړی وروره لاړ شه زه لاړ شه وروره پرېږده دا مرکې ته پرېږده دلته مرکه کو ښه وروره دلته تاسو خو به د مهاجر کیمپونو کې پراته یې که نه دلته ژوند څنګه دی د دې مهاجرو افغانانو دا ژوند څنګه روان ټول ښه ده شکر بس الله سړی لاړ هلکه باش ته څه کوې وروره دا چې شو وروره دا مرکې ته نه پرېږدي سړی ده صبر ده دا مرکې ته نه پرېږدي وځه سره کم سړی ده دا والګه وځه وروره مرکه یې ټوله خراب ټوله خرابه کړه بس صبر ده بالکل هم ته ودرېږي کوم ځای ته یې راوستلې موږ ټوله مرکه یې راباندې ګډوډه کړم ښه وروره بس مرکې ته خو یې پرې نه ښودو ګډوډې آخر کې درنه پیغام او څه پیغام لرې زمونږ د لیدونکو ته څه پیغام نه بس دا ډېر تاسو ډېرې ښې ویډیوګانې کوئ موږ دا تاسو ما مرکې ته نه پرېږدي یار وروره دا چې کې پیغام وروره له ته ملک پرېږده دغه ویډیو جوړه وروره ته مه پرېږده څه په عذابول پیغام درنه وروره پیغام ته به مو ښه پرېږدي دا پرېږده که نه وروره دغه مرکه هم په ته مه پرېږده مرکه یې ټوله خرابه دا سره کم سړی دا څوک دی دا نه پېژنم یو کم عقل نه بس دلته راځي پیغام اورو وروره پیغام ته مو نه پرېږدي بس همدنه پیغام واخله موږ معاف کړه سره کم سړی د مړه دا سره کم سړی وروره ته څه کوې د پیغام ته دې پرې نه خو د مرکې باندې دې پوه نه کړو سره کم خلک یې ښه پیغام ووایه خپرونه ختمه خراشه سمیم صاحب راځه سمیم صاحب چې دی موږ ویډیو جوړو پرینک کوو او سمیم صاحب چې دی زموږ همکار دی زموږ ملګری دی سمیم صاحب والی دی ډېرو بخښه سمیم صاحب نو سړي والی دی که نه تاسو مرکه ولیدله دا ملګری چې دا ډېر غوسناک و یاره غوسه یم دوکان ته هم د داخلېدو ته یې پرې نه وکړم وروره ته هیله ده چې تم خفه شوی راوسې دومره مزاحمت مې ورته وکړې اگر چې باید په کار ده چې سړی مرکې ته یو څوک پرېږدي خو دا چې زموږ خپرونه مزاحیه ده خندونکې ده نو دوی په خاطر باندې ما هم غوښتل چې د هېوادوالو پر شونډو باندې مسکا راولم نو تا نه ډېره مننه خیر وشي خدای دې وکړي ښه فصل وهلی وې سمیم صاحب خو بچ ډېره مننه خیر وشي مرکه نشته کوو مرکه نشرو زما وطن یوټیوب چینل نه صحیح خبره وعلیکم السلام وروره ښه څنګه یې ښه وروره شکر دی نوم دې څه شی دی وروره نوم مې احمد شاه دی احمد شاه خان مکتب دې لوستی هو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې وروره جوړې وروره مرکه روانه ته استاد دې که دا استاد دی استاد خدا دی دا سر کې داسې دا کېږي لکه ما که استاد وروره ته خو لږ صبر وکړه مړه عمر سره د ډیکې شروع کړې یاره خو ته چې څه غواړې څه شی غواړې ته دغه جامې په سوي مرکه روانه ده مرکه کمره درته ښکاري کوم مخامخ کمره لګېدلې ته لږ صبر لږ سیر ته ودرېږه وروره مرکه ته مرکه یې خره وروره مکتب دې لوستی هو مکتب مې لوستی دی څوم صنفه یاره پنځم پوره مې لوستی دی پنځم صنفه پورې
نور دې څنګه بس نور څه شته ولي همړه غریبي ده کنه اقتصاد خراب وروره پښتنه ده دنه کو تلک سیټ ته ودرېږه وروره تلک سیټ ته ودرېږه وروره مرکه وروره مرکه روانه ده لږ صبر وکړه سیټ ته ودرېږه چې دې کې په کار به وروسته واخله لږ صبر وکړه وروره نو نور څنګه پاتې شو ده بس وروره غریبي ده دکانونو دم دکړه نور غریبي ده کور سرپرست دا دی بس نور څوک نشته چې یو وروره غریبي زما ده کستا دا غړ شهر خو ته صبر وکړه کنه وروره موږ راغلی و د سره مرکه کوو د سره موږ مرکه کوو تلک ودرېږه وروسته بیا ته خو سیټ ده شنو خو موږ خپل مرکه ځان ته وکړو بیا به تاسو کوو راګوره ته څه غواړې ستاسو شی غواړې خو وروسته به ولګول ته کېنه ته سیټ ته دا سره سړی ده یاره کم رقم سړی ده په خبره نه پوهېږي درې ځله خو بس ستاسو کار دی چې نور مکتب یې خو مشکلات به وي د خلکو به مشکلات یې سل لکه یاره نه پوهېږي دا خلک څوک ورسره ښه دوکانداري څنګه روانه ده ولا په شکر دی ګزاره پکې روانه ده تاسو څه کې روان دي هی وروره یا وروره سیټ ته ښه که نه یاره خو تا ته دا کمر- خپرونه روانه ده په خبره تا ته کمره نه ښکاري دا څوک بیخي دی په خبره نه پوهېږي نه یې پېژنو مړه ده بیخي په خبره نه پوهېږي یاره سیټ دلته کښېنه مړه سیټ کومه ده موټر کومه ده چې سیټ کې کېنه ما هغه د فریج باندې کښېنه کرسۍ باندې کښېنه سیټ ته شه سړي یم سیټ کومه ده موټر کومه ده وروره هغه ځینې موټر یې سي هغه ځینې موټر یې سي بار اوسه موږ دا مرکې څه کېته څه تنګه ول کې مړه مرکې ته څوک نه پرېږدي ها دوکانداري څنګه روانه ده ولا شکر دی بس تازه رزق پکې روان وي خپل خو پکې خوشحال وي مونږ هم الحمدلله زمونږ هم پکې ښه ټایم پاس دی دوکانداري وروره ته څه شی غواړې بار شه مړه لږ جامې وینم کنه مړه دې کې یاره وروره خو وروسته مونږ دا مرکه وکړو خو بیا وروسته راشه که نه وروسته به جامې هم درکړو هر څه به ته درکړو وروره سیټ مرکه کوو دا مرکه ختمه شي وروره ته بیا راشه شه که نه په خبره نه پوهېږي ته خیر ده وروره ته ودرېږه بیخي مرکې ته څوک نه پرېږدي مړه سیټ ته کښېنه یاره خراب یې کړه کونډه مرکه یې خرابه کړه یاره سیټ ته کېنه موټر کومه ده هغه دي روانې دي هلته په هغه باندې وخښه که نه یاره ته قسم دی اړه ټوله مرکه یې خرابه کړه وروره ته ودرېږه سیزن خو هم تېر شو د اختر سیزن څنګه هو الحمدلله بس خو مړه هر سړي د خپل وسې پورې کار پکې وکړو د چا څومره وس او د چا څومره ور سړي بس مونږ شکر ده مونږ هم پکې خو خپل وخت او خپل ټیم او خپله دوکانداري یې وروره ته څه شی غواړې دا څوک دی وروره دا څوک زه به دا دغه اوس نه ګورم دا کریم ګورم دا یاره ته یې مونږ ګوره مونږ خپله خپرونه وکړو بیا به ته راشې وروسته که نه یاره ته خو په خبره نه پوهېږې که څنګه دی څه رقم دکاندار څه یاره پرېږده نه یې در باندې خرڅوم ته سیټ ته کښېنه وروسته راشې که نه وروره مرکه روانه ده هغه کمره درته نه ښکاري کمره درته ښکاري کیمرا وراړه ده خو نو څه وکړم یاره وروره سره راشه که نه وروره شه که نه دا ماته دم سره وروره یاره ته هغه د کښېنه مرکه کوو مرکه نه ملګری خاطر د کني وسمې ده خیر اوسې وروره دغه که نه خو ځه که نه بس مکه تلک پرېږده وروره موږ دا مرکه وکړو مرکه وکړو بیا وروسته راشه که څه دې په کار وي وروره بیا وروسته راشه بیا هم ستړی مه شي مینهوالو دلته یو بل دنګ ځوان را سره ولاړ دی ماشاءالله ښایسته ږیره ویښته ډېر ښایسته ځوان دی دا مې ولید ښه راباندې ولګېدم د سره مرکه کوو ستړی مه شي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه یې جوړې تکړه شکر ده وروره ته ښه شکر ده نوم مبارک نو حسین احمد حسین احمد حسین خانه څنګه ښه شکر دی خدای فضل ده تاسو خپله ښه خیر اوسې دا به راته وایې د کوم ځای حسین خان موږ خو د اصل نه افغانستان یو خو دلته پاکستان کې فلحال ژوند کوو اوس په کوهاټ کې یاره ته خپرونه روانه ده تاسو وروسته راشئ ستړي مه شو نو چې یاره خو به بس صحیح شو که نه وروسته راشئ وروره مرکه روانه کمره تا ته نه ښکاري نو ستړي مه شو سره کومه وي ته مرکه کمرې مخکې وروره موږ مرکه کوو ستړي مه شي وروسته وکړه مرکه کوو نه پیژني که حسین خان افغانستان او جی افغانستان کې کوم ځای د بغلان ولایت او دلته د افغان مهاجرو کیمپ کې پاتې کېږي او ماجرو کیمپ کې پاتې کېږو نمبر 1 کیمپ کې زده کړې دې کړي اوس زده کړې شکر الحمدلله او کړي مې دي یاره ته څه موږ نه تواب کې یاره کعبه خو نه یو خو اخوا لاړ چې که نه دا څنګه شی دی یاره ته بنده که وروره دا څه کوې دا څوک دی خپرونه روانه ده کیمره لګېدلې ده یاره وروره لږ صبر وکړه لږ ته دلته ودرېږه که ده سره داسې کار یې موږ به دغه مرکه وکړو بیا راشي ورسره خپل خبرې ستړي مه شي بیا ورسره وکړه ښه بغلانه او جی اته یاره واورورې څه شی شروع دا سره کم سړی ده دا څه کوي مرکه خپرونې ته څوک نه کار دې را باندې ده زده کړې دي حسین خان کوم ځای پورې زده کړې مونږ فلحال خو ابتدایي د افغانانو ښوونځي کې هم کړې وې بیا دې نه بعد مونږ لیسه د افغانانو هلته هم کړې دي اوس چې ښه اوس پرېښې
یار اوس هم نه ده پرېښې دا څه بده ده پرېښې ده اوس پېښور کې سبقونه وایي ثوابۍ کې دا هسې لګیا دی لاړ شي که نه یار خپرونه شروع ده ته ودرېږه اوس وروره موږ مرکه کوو یار داسې لاړ شم مړ داسې په غضبه څه کوې وروره یار خپرونه شروع ده لږ شک دا سره کوم دا پوره وروره هغلته وټوخېږه که نه دلته خپرونه مېز کې ته ټوخېږي هلته کمره لګېدلې ته ټوخېږي کله خو نه ګډېدلې دلته ټوخېږي ټوخېږي تش یار هلته لاړ دلته ودرېږه خبرې باندې خبرې دغې بیا هم هغه اسکارس چینج آئے ها نو ابتدایي زده کړې دې روانې دي ابتدایي زده کړې روانې پیل مونږ خو لسم پورې میټریک کم کړی ده او اوس چې دا دیني سبقونه میټریک وکړې داسې میټریک یې پاس کړې یاره تاسو د غلي ودرېږئ خپرونه روانه ده که دی پکې لا بل راغی وروره موږ خپرونه روانه کړې هغلته خپرونه روانه کړې کمره لګېده صبر وکړه وروسته به راشي که نه عذابول کوي وروره نه پرېږده عذابول کې خپرونه ته څوک نه ما څه نه دي کړي خو بس داسې ته سیر ته ودرېږه همدالته لیټ شو درېږي بس غلی ودرېږه ښه ژوند څنګه روان دی دلته حسین ژوند خو شکر ده بس ژوند به مېرمن ده اوس یاره تاسو هغه چې دا در سره بوزه یار خپرونه خراب د سپېږمۍ د موږ نه ځي مهارت خپرونه روانه سیټ ته وپرېږدي د کمرې نه مخې نه لرې دغلته دا مرکې تمرین ها حسین خان دا سره کم سره والله که پیګو چې دا اتوار پر ورځ پیدا شوی چوټي په ورځ کسه کیسه ده څنګه سره جوړې په ورځ باندې پیدا شم بختور هغه هم چوټي کنه خو ته دینی چوټي و خدای پاک دا بیا چوټي خنه کرا دینی چوټي نه خان کې یار رخصتي وته مړه چوټي حسین خان سره خبرونه او مرکه کو ما نو څه خو نه دي کړی کنه خو زه نه ولاړم کنه مړه خبر بس غلې ودرېږه نه پرشنګای ما کوي بس غلې ودرېږه غلې ودرېږه ژوند خاله شکر ده بس څه کاروبار کې حسین یار دا خولې دا کار دا دلته کېده دا خپرونه وشي بیا ته په سر کا دغه سره کم سړی ده یاره دا خوی که نه ها ژوند دی خراب کاروبار څه کوي کاروبار خو مونږ خو چې دا پلار بس کاروبار خو ښه دی یار مخکې خراب او اوس ښه شوی دی اوس میټریک پاس کې کنه اوس دینی مدرسه دا زموږ د کور ویان ده دا زموږ د کور پښتنه ما تا نه کړې کدنه مې پښتنه کړې دا تا نه مړه پرانه کې خو ما نه پښتنه او دنه وکه خو زه به جواب یاره پرېږده که نه لاړ شه مړه ته څه شی څه شی شو څوک پرېږدي نه سړی د په خندا خبر کوي نه منې یاره دا سره که مړه خپرونه حسین خان خپرونې نه یاسې هغه جوړ کړو لاړ شي مړه کاروبار په باره کې حسین خان کاروبار خو به شکر ده ښه چلیږي پاکستان کاروبار شته دی یاره ته پرېږده ته څه کوې مړه وروره دا خپرونه ته پرېږده دا خپرونه خپرونې ته څوک پرېږدي که نه قرار میر صاحب دغه خو ودرېږه داسې دا پرې نه دی میر صاحب خپرونه ته ښه ژوند دلته ښه روان دی دلته شکر ده پاکستان ژوند څنګه خروان یار ته ونه خبرې چې د ژوند خروان دی یاره دا خبره کوي که نه وروره وروره ته څه ودرېږه که نه څه شی خپرونه مرکه یې ټوله خرابه په مرکه ټوله خرابه کړه دا وهل غواړي یاره دا بل داسې نه کېږي چې ټیر ډب نه هلته ادب نه دغه کار ده بیا ته مو لږ پرېږده وروره دغه خپرونه ختمه حسین خان په خپرونه خو یې پوه نه کړو اخر کې درنه پیغام اورو کمره خو ملته لګېدلې ګډوډ کړو حسین خان ګډوډ دی کو بس که یاره خوله بنده کړه ځه لاړ شه که نه عصبي تکلیف یې دا خبر چې تکلیف لري عصبي خپرونه را باندې خراب پیغام درنه اورو حسین خان جی پیغام دا یاره لاړ شه که خپرونې ته څوک پرېږدي که نه وروره د سره کم سړی ته دا خپرونه ته پرېږده که په حسین خان پیغام درنه په اخر کې اخر کې بس دا پیغام د زمونږ چې د ملګرتیا خاص خیال وساتئ یاره وروره دا څه شی ده دلته لږ اعصابي تکلیف ده که نه نو اعصابي تکلیف د کور کې وتړئ په زنځیرونو یې وتړئ دلته یې مونږ اعصاب پرې خرابوئ تا څه شیان دي هلته ګوره قوم ته وشرمولو وروره دا خپرونه مرکه یې ټوله ګډوډه داسې چل داسې چل داسې لاړ شه دا وخت نه لاړ شه خپرونه مرکه یې ټوله خرابه که پیغام درنه اورو پیغام بس دا زمونږ چې اول دغه ته نصیحت وکړئ چې دا خپرونې منځ کې نه راځي
خلق ته مازغې و لاړ شه مړه که دا ځل راغی دا به وامه دا ځل یې وامه درته ځکه بس د نورې د وایي چې پتنګ شي نو په جنګ شي زړه یې راوچوده ښه وایه وروره دلته کمره ده مرکه خلاصو پیغام دی اورو پیغام دا ده چې دته به ښه وهل نه سړی پرېږدي نه یار مرکه شروع ده دی دلته راته مه کوه مستر خیر ده خو سمه خدای سمیم صاحب راشه راتاوش حسین خانم جی منګه خبرونه کوو پرینک خبرونه دا سمیم صاحب چې دی مشفق الله سمیم جی دی موږ ملګری دی همکار دی او سړی دی رانه ووالو سړی اول نه ووایي په موږ کوم سړی خراب کړ میلمه سړی یم یار تا را باندې ګزار وکړې امیر صاحب دی ډېر ښه زموږ خبرونه چې دا تفریحي او همدارنګه دې کې مزاحمت کوو د خلکو حوصله وینو نو ماشاءالله حوصله دې ډېره ښه وه خو وروستۍ کې ودې وهله مې یاره اخر مې پتنګ بس پښتانه ووایي چې پتنګ شي نو په جنګ شي پتنګ شي په جنګ شي خیر دی نو هیله ده چې ته خفه شوې نه اوسې ډېر مزاحمت مې درته وکړې نو خدای دې تا جوړ لري او ډېره مننه دا ریکارډ خپور کوو که نه څه مسله به نه وي هېڅ مسله نشته ده هېڅ خبره نشته بس خوشحاله اوسې کور دې ودان بیا هم مننه آباد اوسې نو دا خبره د اول در طرف دې خو لسګون نه کوي لسګون به درته دا خبر ده لسګون باندې که ته وال خورې نو بیا بار وخت درته ماړه دا کار دې ښه نه ده که نه ښه ډېره مننه خیر اوسې سمیم صاحب ویوالی مخته ځو زما وطنه د یوټیوب چینل ډېرو زیاتو خوږو زړه ته راتېرو مینوالو هیله ده چې په کوهاټ کې مو دغه ښایسته او خوندور پرنګ د خوښې وړ ګرځېدلی وي او تر وروستیو شېبو پورې به مو کتلی اوسي کوهاټ ته راغلو ومو غوښتل چې دلته تاسو ته یو ځانګړی او خوندور پرنګ سبک و هماغه و چې بس دغه ملګري چې راسره څنګ کې ولاړ دی هدایت الله راز صاحب څخه ډېره مننه کوم ځانګړې مننه دې وي چې موږ سره وګرځېدو تکلیف یې وویستو نو خدای دې وکړي چې خفه شوی نه اوسي او انشاءالله چې لیدونکو به دغه پرنګ هم خوښ کړی اوسي دا چې زه دله دومره بلد هم نه وم او یو دوه ملګرو خو بس هسې و چې دوکان ته پرې نه وختم چې بس دوکان ته ننوځم خو زه خیر هغه چا خبره پرنګ وشو نو هیله ده چې ته موږ سره تنګ شوی نه اوسې خفه شوی نه اوسې چې وهلی نه دا ډېر غوسناک خلک دي والله رښتیا دي غوسناک وو حتی دوکان ته هغه کتل دې هم نه پرېښولم او که نه ما ورته داسې چې سمیم صاحب ډېره زیاته مننه تاسو نه هم چې راغلې کوهاټ ته او کوهاټ ته بیا ایمان خواته راغلې ډېره مننه خیر اوسې هر کله راشي خیر راشي بیا هر بار راشي بل ځل کې پشواک صاحب در سره راوړه خامخا چې وګرځو کوهاټ کې به نورې خپرونې جوړو کړو د خیره او تاسو نه ډېره زیاته مننه هر کله راشي په خیر راشي وروره خفه شوی نه نه هیله کوم ولې به خفه کېږم یاره لیدونکو په دې هیله چې خپرونه د خوښې وړ وګرځېږي بس یو څه هڅه مو ورته وکړه په دې هیله چې د لیدونکو د خوښې وړ بالکل دا چې موږ سره وسایل هم نه وو نو وسایل په ډېرو کم امکاناتو مو دغه خپرونه ریکارډ کړې ده هیله ده چې خفه شوي هم نه وي او دغه خپرونې نه به مو خوند اخیستی وي ښه نو لیدونکو زمونږ دغه په زړه پورې پرنګ په کوهاټ کې پای ته رسېږي تر بیا بلې خپرونې پاک الله مو مل ښه وختونه الله مو